ډونالډ ټرمپ د افغانستان په څیر هیوادونو کې څه نه غواړي او ولې؟ بلخوا بیا اتمر او قریشي په څه غږېدلي دي؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه خبرونه د ویډیو کې وګورئ. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو ټینګار کړی دی. پمپیو ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نه غواړي چې د افغانستان په څیر هغه هیوادونو کې چې د متحده ایالاتونو امنیتي او ملي ګټې پکې نه خوندي کیږي پوځیان وساتي. د پمپیو په وینا ټرمپ نه غواړي سرتیري په داسې ځای کې پاتې شي چې د امریکا امنیت لپاره واقعي ګټه ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وسلوي غونډه کې د ګډون په موخه د نایجیریا مرکز نیامي ته رسیدلی او هلته یې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر روان وضعیت او سولې پروسې اړوند خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلي قریشي افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه غندلې او د تاوتریخوالي پر کمښت سربیره پر اوربند ټینګار کړی دی. سرچینه زیاتوي چې دواړو لوریو په جنیوا کنفرانس کې د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا له افغانستان څخه اقتصادي او سیاسي ملاتړ هم د پام وړ یاد کړی دی. خبرپاڼه همداراز وایي شاه محمود قریشي د افغانستان سولې پروسه کې د خپل هیواد پر رول ټینګار کړی دی او دا یې د قطر روان مذاکرات د سولې لپاره اړین فرصت بللي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې دواړو لوریو هیواد ته د افغان کډوالو پر راتګ دوه اړخیزو اړیکو او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم خبرې کړې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو کولی شئ چې لایک یې کړئ. خپل نظر را سره هم په کومنټ کې کولی شئ شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان.